سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې او ډېرې مهمې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننۍ چې کومه زما موضوع ده هغه ډېره زیاته مهمه ده. زه غواړم چې یو څو خبرې تاسو ټولو سره وکړم. دلته چې څومره افغانان راځي دلته فرانسې ته، دوی بیا راځي او اول سر کې چې کله دوی دلته راشي نو طبیعي خبره د خپل خپلوانو یا د ملګرو په کورونو کې پاتې کېږي. او اکثر کله چې هم دوی د کورونو کې پاتې کېږي د ملګرو سره دوی ته ټول ډېره زیاته غلطه راهنمایي کېږي، غلط معلومات دوی ته ورکولی کېږي. لکه مثال په طور باندې اکثرا خلک دلته ودونه نه کړي ولې کیس کې ځان واده ورکړی. اکثرا خلک ولته ودونه کړي ولې دلته ځان کیس کې مجرد ورکړی. اکثرا خلک ولته مثال د خپل والدین ورته یا مړه کړي یا مور یا پلار مړه کړي. بعضو خلکو خپل ورونه مړه کړي، بعضو خلکو خپل خورګانې نه ورکړي، بعضو خلکو خپل د مورګانو د ورونو او د خپل فامیلونو نمونه غلط ورکړي، بعضو خلکو خپل بچي کم ورکړي، بعضو خلکو خپل تاریخ تولد غلط ورکړي، بعضو خلکو حتی درس ویلي تحصیل کړي ولې ځان ته بې سواده ورکړي. داسې ډېر موضوعات دي. تقریبا 1.5-2 کال نه دلته د مختلفو ماجرو ارګنایزیشنونو چې کوم دي اسوسییشن دي هغو سره زه کار کوم او خصوصا د خپل افغانانو سره زه کار کوم. نو داسې ما ډېر زیات مشکلات ولیدل. دغسې غلطه رهنمایي، دغسې غلط معلومات دوی ته په آینده کې ډېر پرابلمونه جوړوي، ډېر مشکلات جوړوي. ما ته د ورځې 50-60 زنګونه راځي. زه ورځې تقریبا 25 خلکو سره زه وینم افغانان او هغوی ټول دا مشکلات لري. مطلب زه مثال درکوم، ما ته څو ورځې مخکې یو کس زنګ وواهه چې ما په 2014 کې زه راغلی یم، ته مې اسناد اخیستي، خپل فامیل ما هغه وخت کې خپل ماشومان 25 کلن ورکړي وو. صحیح دی؟ ولې دوی واده نه و کړی، بچي نه و، حتی خپل ورکړي چې زه یوه لور هم لرم، ولې دوی مجرد و اصلا. نو دوی اوس لاړه وطن کې، دوی واده وکړو، دوی مطلب اوس هغه چې کوم د دوی اوسنی فامیل دی د هغوی عمر ډېر زیات کم دی، اولاد یې نشته دی. نو دغسې ډېر مشکلات دي. هغه وایي چې زه اوس څه وکړم. نو دغسې بیا دوی ډېر جدي پرابلمونو سره مخ کېږي. نو زما تاسو ټولو وطنوالو لا غوښتنه ده چې خدای ته وګورئ، داسې غلط معلومات مه ورکوئ، غلطه رهنمایي مه کوئ خلکو ته. او د نوي څومره چې کډوال راځي، څومره چې دغه زما ویډیو څومره افغانان ګوري، تاسو ټول زما دا هیله ده چې دلته خپل صحیح معلومات ورکوئ. که تاسو واده کړی ځان واده ورکوئ، که تاسو واده نه کړی ځان مجرد ورکوئ. تاسو چې څومره صحیح دقیق عمر یې هغه عمره ورکوئ. تاسو خپل د مور او پلار صحیح نومونه ورکوئ، صحیح معلومات ورکوئ، صحیح عمرونه ورکوئ. ځکه دا ژوند دی. تاسو هر کله چې دلته پاتې شئ اسناد واخلئ، تاسو دلته خپل ژوند جوړوئ. یو وخت راځي تاسو خپل مور پلار دلته راوستلی شئ، تاسو خپل ورونه راوستلی شئ، تاسو خپل اولاد راولئ، خپل فامیل راولئ، تاسو ورونه را دعوت کولی شئ. تاسو په دغه اسناد باندې خپل فامیل سره مور او پلار هم راوستلی شئ. نو تاسو چې بیا غلط معلومات ورکوئ یا هغه مړه ورکوئ یا بل څه ورکوئ، نه دا د یوې ورځې خبره، نه دا د یو کال خبره، نه دا د 2 کالو خبره ده. نو تاسو ټول نه زما دا هیله ده، ټولو وطنوالو نه، ټولو دا غوښتنه ده چې کوم زاړه دلته خلک اوسېږي او چې کوم نوي راځي، نو تاسو هېڅکله هم چاته غلط معلومات مه ورکوئ، غلطه رهنمایي مه کوئ. بل چې تاسو څه معلوماتي دقیقي څه رښتیایي تاسو ټول مه هغه ورکوئ. لکه ډېر داسې کیسونه دي، ډېر خلک پېژنم اوس هم دوی وایي چې ما واده نه دی ورکړی، ځان دلته واده ورکړی، دلته مې ځان واده ورکړی، بچي مې ورکړي. حتی بیا چې کله دوی اسناد واخلي خپل بچي راولي، بیا دوی په 6-5 کې په لانجه کې بیا دوی هغه مشکل قضیه ډېره زیاته سخته شي، بیا وکیل نیسي، خبره نوره هم اوږدېږي. نو بیا دوی حتی داسې حالت راغلی چې بیا دوی خپل مطلب عمري دوی خپل بچي نشي راوستلی، خپل فامیل نشي راوستلی، صحیح فامیل چې کوم د دوی. نو تاسو ټول زما دا غوښتنه ده، خدای ته وګورئ، هېڅکله هم خپل وطنوال غلط معلومات مه ورکوئ، غلطه رهنمایي مه کوئ. دغسې ډېرې خبرې دا تاسو مشورې کړي دلته خلکو ته وایي دا ستاسو کیس سره هېڅ اړه نه لري. که تاسو ځان واده ورکوئ، که بغیر واده ورکوئ، ځکه هر کله تاسو ته راځئ تاسو خپل کیس ورکوئ، هغه ستاسو کیس یي، ستاسو ژوند په اړه یي. نو دې دپاره دا تاسو پورې تړلې خبرې دي. ډېر ضروري خبرې چې باید تاسو صحیح معلومات ورکوئ، تاسو خپل فامیل صحیح هر څه ورکوئ. نو ځکه بیا به د دې مشکلات نه تاسو بچ شئ، وروسته ورته بیا دا مشکل نه جوړېږي. او بل هر کله چې بیا تاسو خپل فامیل راولئ، هغې نه به تاسو مطلب تاسو به جنجال نه مشکل. دویمه د تاریخ تولد دی. اکثرا خلک دلته خپل تاریخ تولد غلط ورکړی، یا د دوی په اسنادو کې تحصیل اسنادو کې یو تاریخ تولد وي، دلته بل دوی تاریخ تولد ورکړی. نو دا یو ډېر مهمه خبره ده. صحیح دی؟ نو تاسو خپل څنګه چې ستاسو کوم صحیح تاریخ تولد وي، څه ستاسو تذکیره کې باید، څه ستاسو تحصیلي اسنادو کې باید تاسو هغه تاریخ تولد ورکړئ. صحیح دی؟ بل دریم چې کوم دی ډېره مهمه خبره هغه دا ده، هغه د سواد او بې سواده تحصیل خبره ده. دلته اکثرا خلک دي چې ښه تحصیل یې کړی، درس یې ویلی، حتی پوهنتون پورې درسونه ویلی، ولې دلته ځان بې سواده ورکړی دی. ولې؟ ځکه چې زما کیس به داسې اسانه شي کې به دومره مانه پوښتنې نه کوي، پلان کې پستان کې. دا ټولې خبرې دروغ دي، دا ټولې خبرې بې ځایه دي. تاسو هېڅکله هم تاسو مه کوئ ورونو. تاسو هر کله چې راشئ، که تاسو پوهنتون پورې درس ویلی، که تاسو لیسانس پورې ویل، تاسو ته ماسټر درس ویلی شي، ډاکټورا ته PhD ته تللی شئ. دلته پوهنتونونه ډېر زیات دي، اسانه دي، دلته سکالرشپ لري، بورسونه لري، تاسو مفته درس ویلی شئ. نو ولې تاسو ځان بې سواده ورکوئ؟ تاسو خپل آینده دلته جوړ کړئ، درس دلته ووایئ، مخکې لاړ شئ.
نو تاسو دلته کله ځان بې سواده ورکوي بیا وروسته چې بیا تاسو ورځئ بیا درس هلته یو ځای کې یا پوهنتون ته ځئ یا بل ځای ته ځئ یا بل ځای ته نو بیا تاسو راځئ پوښتنې کوئ چې ما خو هلته ځان بې سواده ورکړی زه اوس پوهنتون ته ځم درس ویل غواړم زه اوس څه وکړم نو تاسو ځان هر کله چې تاسو څومره درس ویلی تاسو هغه دقیق معلومات ورکوئ ما هغومره درس ورکوئ ما هغومره معلومات ورکوئ صحیح ده ملګرو او د زړو ملګري چې کوم یعنې پخواني دلته کوم ملګري دلته اوسېږي او دلته دوی کورونه دي دوی ته داسې مېلمانه راځي دوی نه مې هم دا غوښتنه خاص کر دا ویډیو هم دغه خلکو دپاره ده همدې چې کوم مشران دي کوم زموږ هلته ملګري نورو دوی ته زه دا وایم چې ته هر کله تاسو کره ستاسو کور ته یا ستاسو یو پېژنګلو خپل خپلوان دلته راځي تاسو ورته دا لارښوونه کوئ چې هغه خپل صحیح معلومات ورکړي خپلو بچو په اړه خپل تحصیل په اړه د خپل تاریخي تولد په اړه د خپل کور کلي وطن په اړه باید هغوی دقیق صحیح معلومات ورکړي تر څو آینده کې بیا دوی ته مشکلات نه پیښیږي صحیح ده ملګرو مننه ملګرو تر بل ویډیو پورې ښه وخت